بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ګل چاهت یو ځل بیا په جړا شوی دی، ډیر زیات جړا کوي. اخر ولې نو ټول نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ. زه خپل اواز اوچتم، خلک ما پسې الټه ډرامې کوي. صحیح د په دې وجه باندې 4-5 ورځې ما صبر وکړو، خو د هغې باوجود باندې زما ژوند ښه نه تېرېږي، ما له دمکیان راکوي. زه پرون بوتلم. کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته د ګل چاهت په کم کې چې هغه ډېره زیاته جړا کوي. پکې د خلکو نه ډېره زیاته ګیله کوي چې آیا خلک په ما پسې داسې قسمه خبرې کوي، داسې قسمه کنځل راته کوي، رد بد راته وي، مختلف قسمه خبرې پکې هغې وکړي. خو راځو چې آیا خلک په دې پسې کم رد بد کنځل هغه ولې کوي. که ستاسو خیال وي مخکې خو چې دې څه کوله به تاسو هر څه تاسو ته معلوم وي، خو نن سبا زه تاسو ته د دې کوم ویډیو چې دا هغه پلی کومه تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري هم داسې قسمه کوم ویډیو چې دی هغه اپلوډ کوي، ډېر زیات غلط کم حرکات پکې کوي، مختلف قسمه حرکاتونه پکې کوي. نو د هغې وجې نه بیا کم زمونږ پښتانه وروڼه چې دي هغه په دې باندې مجبوره شي او په دې پسې داسې خبرې وکړي، داسې رد بد ورته ووایي. یعنې د دې د وجې لکه که ستاسو خیال وي کله چې دا عمرې له لاړو د هغې نه پس راغی بیا په تبلیغ کې لاړو، نو داسې د دین کارونه شروع کړي وو. جومات ته چې کوم دی په لکه 4 میاشتې د تبلیغ کې چې لاړو، بیا د هغې نه پس چې کله راغی نو څه الزامات یې داسې ولګول په کم کې چې کم دی ویل چې آیا ما سره په جوماتونو کې داسې غلط کارونه شوي دي، داسې قسمه خبرې هم پکې وکړي. نو د هغې نه پس پښتانه راپاڅېد، هغه وویل چې آیا دا ته څه قسمه حرکات کوي، د دې د وجې خو چې کم دی هغه ته دین کم اسلام چې دی هغه بدناموي، چې ته لاړ شي او بیا چې کم دی راشي هلته کې بیا داسې خبرې کوي چې ما سره داسې چل وشو دا وشو. نو ډېره زیاته کم یو انتهایي د افسوس خبر دی. نو تاسو کوم ویډیو چې دی هغه به تاسو په ټیک ټاک ګورئ، مختلف قسمه ویډیو راځي، هر قسمه حرکات پکې کوي غلط او صحیح، لکه بس هغه مونږ ویلی هم تاسو ته نه شو لکه څه قسمه ویډیو چې دا اوس هغه په ټیک ټاک باندې جوړوي. نو یو ریکویسټ ورته کوو چې آیا پلیز داسې قسمه ویډیو چې دی هغه مه جوړوه، د خلکو کم زړه چې دی هغه مه ځاروه. کم ویډیو چې وکړه په هغې کې چې کم جړا او فریاد وکړو، نو خلکو له هم پکار دي چې آیا لږه ګزاره دې ورسره وکړي، خو چې دا داسې غلط حرکت کوي نو خلک بیا مجبوراً دې ته هغه رد بد وایي. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوی یې چینل سبسکرایب کړئ د راسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.